د ملا هیبت الله لومړنۍ رسمي غونډه د کندهار چارواکو ته 15 سپارښتنې کړي. د کندهار ولایت مقام له کوم عکس خپرولو پرته ادعا کړې چې د طالبانو امیر المؤمنین شیخ مولوي هیبت الله خونزاده نن د دې ولایت د ټولو ادارو له رئیسانو سره وکتل. د سرچینې په حواله دا غونډه د کندهار ولایت مقام د غونډه په تالار کې وشوه چې پکې د طالبان د حج او اوقاف وزیر شیخ مولوي نور محمد ثاقب، د کندهار والی حاجی محمد یوسف وفا او یو شمېر نور مسئولینو هم برخه لرله. په دې غونډه کې هیبت الله خونزاده د یو لړ تشریفاتي خبرو ترڅنګ د کندهار ولایت رئیسانو ته دا سپارښتنې کړي دي. لومړی، عاجزي وکړئ، ځانونه په بشپړه توګه کنټرول کړئ، د ولس سره لاره خپله کړئ. دویم، ټولې نظامي ادارې باید خپل مجاهدین په ښو اخلاقو سمبال کړي او باید له ولس سره ښه سلوک وکړي. دریم، ټول رئیسان باید له علماو سره هر وخت ناستې وکړي او د کارونو د پرمختګ په برخه کې ورڅخه مشورې واخلي. دریم، اسلام هیواد او ولس ته د کار کولو لپاره اوس پوره زمینه برابره ده او په ټول توان هڅه وکړئ ترڅو خدمت په ښه ډول وکړئ. پنځم، په خپلو منځونو کې پوره همغږي ولرئ او په ګډه ستونزې له منځه یوسئ. شپږم، له امنیتي ارګانونو سره د امنیت د خوندیتوب په برخه کې پوره همکاري وکړئ او د عامو وګړو ترڅنګ تاسې هم امنیتي اصول مراعاتوئ. اووم، خلک له بدو کارونو څخه راګرځوئ او ښو کارونو ته یې رابولئ. اتم، ټول اتفاق ولرئ د اسلام هیواد ولس او نظام د پرمختګ لپاره په ګډه د ورورګلوۍ په فضا کې کارونه مخته یوسئ. نهم، د بیت المال ساتنه په سم ډول وکړئ. لسم، په ټولو ادارو کې د ټاکنو په تړاو خپلوي مه کوئ، هغه کسان په کار وګمارئ چې وړي وي، تقوا او پرهیزګاري ولري. یولسم، د امیر د امر اطاعت کوئ. دولسم، د هیچا څخه تحفې مه اخلئ. دیارلسم، په هره برخه کې نظرونه راکوئ، ستاسو نظرونو ته هر وخت رسیدګي کیږي. څوارلسم، د ولس څخه ځانونه مه پټوئ بلکې هر وخت ورسره مجلسونه کوئ. پنځلسم، کوښښ وکړئ چې دې شرعي نظام ته په سم ډول کار وکړئ. دا لومړی ځل دی چې طالبان د خپل عمومي مشر چې دوی امیر المؤمنین ګڼي د یوې رسمي لیدنې ادعا کوي. د دې لیدنې کومه ویډیو یا عکس طالبانو نه دی خپور کړی چې ورسره د هیبت الله خونزاده د نه مړینې ادعا یقیني شي. د طالبانو له واکمنېدو سره د هیبت الله خونزاده د مړینې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شول چې د طالبانو ویاندویانو رد کړل، خو تر اوسه د هغه کومه مستنده ویډیو یا عکس نه دی خپور کړی.